پښتونخوا او بلوچستان کې تازه حملې له لاسو پورته پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کوټه کې د چاودنې له امله 4 پاکستاني عسکر وژل شوي او 3 ټپیان دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د بلوچستان ایالت د کوټې په مارکیټ سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر موټر د سړک غاړې ماین چاودلی چې په پایله کې د پاکستاني پولیسو ځواکونو 4 عسکر وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. یاده پیښه د جمعې په ورځ د غوایي 5مه له غرمې مخکې رامنځته شوې چې ټپیان نږدې روغتون ته وړل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم د یادې پیښې پخلی کړی او د 4 وژل شوو عسکرو کورنیو سره یې خواخوږي هم څرګنده کړې ده. محسن نقوي ویلي چې ترهګرې ډلې به پرې نږدي څو په پاکستان کې خپلو شومو موخو ته ورسیږي. تر اوسه پورې د یاد برید مسؤلیت هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو تر دې دمخه په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتونپالو د دغه ډول بریدونو تر سراوي ته ټټر وهلی دی. بلخوا ټي ټي پي وايي په خیبر پښتونخوا کې مو 15 امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. تحریک طالبانو پاکستان یعنی ټي ټي پي ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې 6 بریدونه ترسره کړي. د دوی په وینا په دغه بریدونو کې یو امنیتي کس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. ټي ټي پي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه بریدونه د پنجشنبې په ورځ د اپریل 24مه د الخندق عملیاتو تر چتر لاندې ترسره کړي. د دغې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې د لکي مروت ولسوالۍ د غزني خیل په بیزو سیمه کې د پولیسو پر کاروان وسلوال برید کړی چې په پایله کې یو موټر ویجاړ شوی او مرګ ژوبله یې ور اړولې. دغه ډله په خپل اعلامیه کې زیاتوي چې د سویلي وزیرستان په تیارزه سیمه کې دغې ډلې یوه غرنۍ سیمه کې جګړه کړې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي لیکلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.